خو تاسو ته پته ده ګناه څومره په عروج سره روانه ده. شرکیات، جادو، منتري، سحر او کوړي او کورونه ورانول. څه خو ښځو ته وهم ولګېدو او څه چې کله تعویذګر زیات شو، څه تعویذګر زیات شو، کوړي موړي شروع کړې. آسان کسب دی پیسو د ګټلو دپاره. سعودي نه مې زور ټول چې دا کسب شروع کړي. آسان کسب دی. کلي راکاږه بس خلکو ته چې کمالیا نو بس پیسې اخله 10,000 15,000 5,000 ښځې خو په دغې باندې تاسو د بدل په تعویذ پیسې ورکړي خو په دم پیسې نه ورکوي. دې زموږ کل مې راوایستې خو په تعویذ باندې که اوس ما یو تعویذ ولیکو 10,000 روپۍ هم راکوي 20,000 روپۍ هم راکوي او هېڅ هم په ټوله امریکا کې کیله والله کېږه. یو غم دا زیات شو په هر کلي کې ښه نه دا جادوګر دی، دا کورمار دی، څه ښکاره او څه پټ. څه ښځې چې کومه دی په وهمیاتو کې دي، خاوندان یې غرق کړه، تباه او برباد یې کړه، پیسې راخلي واجي لګوي. دا غم زیات شو، علم هم زیات شو، پوهه هم زیاته شو، ګناهونه ورسره ډېر زیات په تیزۍ سره روان دي. دا مسلې ډېرې زیاتې په تیزۍ روان دي. ټول خپل کورونه خو برابر کوي که نه، که بهر نه شئ کولی. دا خپل کور چې کوم دی غم خو څه کوي دا وکړي. نو تعاون البر والتقوى